سلام و احترامات مې ومنئ. دلته په عمان کې په مسقط کې د مسقط نایټس په نوم باندې میله شروع شوې ده په 30 دسمبر باندې. نن درېیمه ورځ ده. موږ هم ورته راغلي وو، موږ ویل چکر ورپکې ووایو. دا چې دی شاوخوا یو میاشت به دوام کوي. یو میاشت به چې دی دا د مسقط په 18 ځایونو کې جوړه شوې ده. کوم لوی لوی پارکونه چې دي یا نور لوی لوی ځایونه دي هغه ټولو ځایونو کې دا د میلې بندوبست یې کړی دی مسقط نایټس په نوم باندې. او مختلفو ځایونو کې چې کوم دلته خلک څوک نږدې هلته به ورته په اسانۍ ورتللی شي. یو میاشت به دوام کوي او مختلف شیان دي پکې. د میجیک شو ده پکې، نڅاګانې وي پکې سټیج باندې. د دوی کلتوري شیان پکې نندارې ته وړاندې کوي. کلتوري نڅاګانې، موسیقي، کلتوري خوراکونه او نور داسې مختلف د ساتیري شیان دي، د ماشومانو د لوبو شیان دي او نور داسې ډېر څه پکې چې دی نندارې ته وړاندې کړي دي. ډېر څه ترتیبات یې نیولي دي. دا کوم پارک چې دلته دی دا پارک نور کله فری وي. اوس چې دا میله شروع شوې ده نو اوس په دې باندې ټکټ لګېدلی دی. یعنې تاسې داسې اندازه لګولی شئ چې د غټ کس چې دی 100 افغانۍ او د وړوکي ماشوم 50 افغانۍ ټکټ اخلي. ټولې ونې هر څه په بلکونو ګروپونو باندې لګولي دي. د پولیسو بلا شوي دي، خپلې موټرې نندارې ته وړاندې کړي دي. نور د مختلفو هېوادونو نه خلک راوستي دي او هغه خپل هنرونه دلته وړاندې کوي. دغه ویډیو کې تاسو ته ځینې شیان په لنډ ډول باندې ریکارډ کړي دي. ویې ګورئ، خوند ترې واخلئ او تاسې خدای دې وکړي چې هر ځای کې چې خوشحاله او دغسې محفلونه مو په نصیب شي. टाटा हो तो टाटा हो तो
مغصون صدر جرها السيل جرها على الذي مشيت خطر بهوني العصير ما بين الفرق